راشه کنه مرم در پسې. مراد سترګې خلاصې کړې. په کریم یې چې سترګې ولګېدې له ځانه سره یې ویل خدای دې خیر کوي. په بدبخته سړي مې سترګې ولګېدې. نن بیا تر ماښامه شونتیا سره مخ یم. 9 بجې وې. دواړو پارک ته ځانونه ورسول. ګوري چې بیګاني کسان اکثره یې نشته. یو څو کسه هلته او یو څو دلته په خپلو کمبلو ناستو. کریم یوه کس ته چې له وچې ډوډۍ څخه یې مړۍ وهلې د موبایل پوښتنه وکړه. هغه څو کپ له ستوني ښکته کوه. د یوه بل کس غږ شو راشه وروره ما سره دی. زه په همدې خاطر دلته ناست وم چې تا پیدا کړم. وروسته یې موبایل ورښکاره کړ. کریم په خوشحالۍ ویل ظالمه دا به دې پرون ماښام راکړی و. ټوله شپه مې له درده کولمو چنګار کوه. سړي ویل داسې و چې پرون مې ډېر شراب څښلي وو. یو چیرته په مفته شراب ورپېښ شوی وم. همدا چې په کمبل یې پرې وتلی وم بیا نو په ځان نه وم پوهه شوی. ستا موبایل مې د هغې سرې چوکۍ خواته پیدا کړی وو. د کریم په رنګ کې ایله وینه پیدا شوه. موبایل یې وکت. د جمیلې په نمبر یې مسکال ولید. ژر یې ورته ټلیفون وکړ. شیبه پس په ټلیفون کې ورته وویل شول کومه شمېره چې تاسو ډایله کړې له ساحې څخه بهر ده. زړه یې درب ولوید. مراد ته یې په ناهیلۍ مخ کړ او په ژړغوني غږ یې ویل لکه چې شیر احمده که دوی له ایټالیا وتلي دي. ټلیفون یې ځواب نه وایي. د مراد ښځه او بچیان له زندان راخوشي شوي وو. مراد له خوشحالۍ ټوپونه وهل. یو 2 شپې په دې کور کې وو. له هغې وروسته یې نوي کور کې واړول. کریم حیران و چې شپه چیرې تېره کړي. له ځانه سره یې ویل که هوټل کې شپې تېروم دا خو راته ډېره ګرانه تمامېږي. راځه د یو څه وخت دپاره به تر هغې چې د یوسف راباندې غږ کوي په دې پارک کې به د نورو خلکو په شان کمپله وغوړوم. د شپې 10 بجې وې. کریم په پارک کې په خپلې کمپلې ناست و او د څنګ له یوه افغان سره چې د کارتنونو له کاغذونو څخه یې ځان ته یو کوچنۍ کوټه چې یوازې دی پکې ځایېده جوړه کړې وه خبرې یې کولې. دغه افغان مهاجر 3 کاله کېدل چې په دې ملک کې بند پاتې وو. نه وطن ته تلی شو او نه هم له یونان څخه بل لوري ته تلی شو. د یخنۍ څخه لړزېده او کله کله به دوامداره ټوخي شین واړوه. کریم ته یې ویل چې یو تود ځای وی چې لږ مې ځان خولې شوی وی نو ټوخی مې ښه کېده. هغه ته له یخه او ټوخي د لاسه خوب نه ورته او د کریم د اندېښنو په وجه سترګې سره نه ورتلې. د شپې 11 بجې وې چې باران شروع شو. کریم په خپلې کمپلې کېناست او افغان ملګري په خپله خونه کې ځان غونج کړ. باران ورو ورو تیزېده. زیاترو افغانانو پلاستیکونه درلودل. هغه یې په ځان راکش کړل. خو کریم سره پلاستیک هم نه وو. مجبوره وو شپه باران ته تېره کړي. شیبه نه ووتلې چې په ټول وجود یې ساړه ننوتل. په وجود یې لړزه خپره شوه. موټي لاسونه یې خولې ته نږدې کړل چې په خپل نفس یې تاوده کړي. شاوخوا یو کس له ځایه پورته کېده او سیب ته یې ځان رسوه. داسې معلومېدل چې د پلاستیک سره هم د خلکو جوړه رانغله. دی هم وخوځېد چې د یوې ونې لاندې ودرېږي چې یو څه د باران له تیرو لښتو یې ډډې په قرار شي. وروسته د یوې ونې لاندې چې ټول ځان یې رېږدېده ودرېد او له ځانه سره یې ویل ای خدایه تر پرونه دلته مراد پروت و او زه په ګرمې خونې کې ناست وم. اوس مراد په هماغه ګرم کور کې له خپلو بچیانو سره کیسې کوي او زه دلته د غم شپې تېروم. په همدې سوچونو کې و چې یو غږ یې تر غوږ شو. کریمه و کریمه چیرې؟ کریم د مراد غږ په اورېدو سره خوشحاله شو. زر یې ځواب ورکړ دلته یم مراده دا دی درغلم. شیبه وروسته مراد را ورسېد او له لاسه یې ونیو درځه چې کور ته ځو. کریم هم هیڅ ست ونه کړ او سیده ورسره روان شو. کله چې کور ته ورسېده د مراد ښځه یې ولیده چې ژیړ تښتېدلی رنګ او زبېښلې مخ ولاړه وه. ته به وایې په کلو یې نه څه خوړلي او نه یې هم خوب کړی او د دنیا شکنجې او بدې ورځې یې زغملې وې. په ستړي غږ یې کریم ته ستړي مشي وکړه. وروسته د مراد 10 کلن زوی حسن علي هم راښکاره شو. کریم په غېږ کې ونیو او په دواړو غومبرو یې ښکل کړ. کریم ته د تودې خونې هوا خوند ورکوه. له چای څخه یې تاوده غړپونه وکړل او له مراد څخه یې له زړه مننه وکړه. مراد وروسته کمپله پرې وغوړوله چې د شپې ناوخته دی ویده شه.
په سبا چې کریم غوښتل د مراد له کوره ووځي مېرمن یې پرې غږ کړ ګوره وروره نور شپې په پارکونو کې مه تېروه خپل کور دې دی بېغمه راځه مراد هسې هم بېکاره دی د دواړو به سره سات تېر وي او بل کېدای شي ډېر ژر دې کار جوړ شي لاړ به شي په خیر په موږ خو خدای راوستې ده ناست یو چې څه وخت مو توبه قبلیږي کریم د مراد د ښځې په دې خبرې ډېر خوشحاله شو او په دې هم پوهه شو چې مراد یې ښځې مجبوره کړې وو چې له پارکه یې کور ته راولي ماښام چې څنګه کور ته راورسېد د مراد ښځې چای مخې ته کېښود وروسته پخلنځي ته لاړه او له حسن علي سره په خبرو شوه شیبه پس مراد هم راښکاره شو په مراد کې تر پخوا ډېر بدلون راغلی و د کریم په لیدو یې غېږ پرانیسته په لوړه خندا یې ویل په خیرونو دغسې خپل کور دی بېغمه راځه خدای مهربانه دی یو دوه ورځې به نورې هم یې زی به په خیر کریم وویل په دې کور کې یوازې تا خو ویل چې یو بل انډیوال مې هم راسره اوسي هو هغه راته وویل چې د دې میاشتې اخره کې در سره یو ځای کېږم ځکه د دې میاشتې کرایه یې ورکړې ده دوی په همدې خبرو کې و چې د کریم د ټلیفون غږ اوچت شو ژر یې اوکې کړ په خوشحالۍ ویل سلام علیکم یوسف جانه ښه سبا نه بل سبا ته د خیره بیخي سمه ده خیر یوسې کور دې ودان مراد ژر غږ کړ څه یې درته ویل تګ کېږي او که نه هو د خیره ویلې بل سبا ته د خیره پاترا ته ځان رسوو کار یې جوړ کړی دی په همدې ساعت کې د مراد ښځه خونې ته راغله داسې معلومېده چې په ټلیفون کې د کریم خبرې اورېدلې وی ویل وروره لکه چې د خیره ځې کارونه دې جوړ شول هو خورې که د خدای جل جلاله رضا وه دعا راته کوئ چې په خیر ورسېږم هو ولې نه وروره خدای دې زموږ او تاسو ټولو سبب وکړي چې له دې ځایه بل ملک ته ووځو دلته خو منفس وخت تر دې خو خپل وطن کې ارامه وو یوه مړۍ ډوډۍ خو په وخت را رسېده مراد تر دې دمه د خپلې ښځې خبرو ته غوږ وو وروسته یې ښځې په سترګو پوهه کړه چې کریم ته خبره یاده کړي مراد ورته سر وښوراوه چې سمه ده کریم چې په پتنوس کې ښودل شوي پیالې ته ځیرو مراد پرې غږ کړ کریم جانه خور دې یو پیشنهاد لري وروسته په خندا شو کریم سر پورته کړ او د مراد ښځې ته یې وکتل ایله اوس یې د مراد د ښځې څېره او سترګې صحیح کړې وایه خورې څه امر دي د مراد ښځې په زړه نازړه خوله خبرې ته جوړه کړه وروره ته خو پوهېږي چې موږ خواران خدای خبر که له دې ځایه په قراره زړه ووتی شو مراد به درته ویلي وو دغه بچی مې د کثافاتو له صندوقونو څخه د خلکو پاتې شونې خواړه راټولوي او کور ته یې راوړي مراد هم د کثافاتو د صندوقونو نه بوتلونه او نور شیان ترې راباسي وروسته یې مینځو او بیا یې پلورو مقصد یوه ګوله پیدا کوو چې شپه ورځ مو پرې تېره شي او مراد په خندا د خپلې ښځې خبره ونیوه وی ویل کریم جانه موږ چې یونان ته نوي راغلو فکر مو وکړ چې زه یو دوه ورځې به یو ژر به وځو یو څه پیسې مو چې درلودي په هغې مو یو سم کور په کرایه ونیو او خدای شته چې سم خوراک مو پرې هم کوه هغه خبره کلونو ته ورسېده داسې ورځ راغله چې په کلیسا وګرځېدو څو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کو اوس مو هم دغه حال دی کریم چې د دویو خبرو ته حیرت وړی و سر یې وښوراوه په افسوس یې ویل ډېره سخته ده خدای پاک دې زموږ ملک را جوړ کړي چې ټول له دغه در په دره ژوند څخه خلاصې ومومو دا څه حال دی یا خدایه وروسته یې 10 کلن حسن علي ته سترګې واړولې چې له ځان سره ناست و په قلم یې یوې پاڼې کې رسمونه ایستل په بل لاس یې ځان ګروه شیبه وروسته ماشوم په ژړا شو مور ته ورغې مور یې لاس ورته وګروه ماشوم چغه کړه چې په زوره یې وګروه مور یې په ژړغوني غږ وویل بچیه که په زوره یې وګروم د لاس پوستکی دې وینې کېږي ماشوم خپلو پښو ته لاس وغځوه او په ګرولو یې پیل وکړ دا ځل مراد یې هم پښې ورګرولې کریم غږ کړ کاشکې مو دا هلک یو ځل ډاکټر ته بولی وی مراد وویل دا ډېر بد مرض دی دلته پرې زیاتره کسان اخته شوي دي علاج یې ډېرې پیسې غواړي مور یې هم پرې اخته شوې ده د مراد ښځې ویل نو دغه محال دی وروره زموږ داسې خیال دی کله چې ته د خیره د ځمکې د لارې تلي نو زموږ دا بچی به هم در سره بوځي همدا چې ایټالیا ته ورسېدي حسن علي بیا همالته په ښار کې خوشې کړه او ته ترې ځه د مراد ښځه د کریم ځواب ته منتظره شوه مراد وویل هو چې کله حسن علي دې هلته ورسوه بیا دا خپله نام خدای تکړه دی ځان پولیسانو ته رسوي کریم چې د دویو خبرو ته سوچ کې تللی وویل سمه ده خو زه باید یو ځل له یوسف سره د ده په باب خبرې وکړم چې هغه څه وایي زما له خوا خو کوم مشکل نشته ولې نه زه به یې هلته ورسوم او نورې لارې به هم وروښیم
مراد په زغرده له جیبه موبایل راویست. وی ویل کریم جانه په دې همدا اوس یو ځل له یوسف سره وغږېږه. کریم یې موبایل وانخیست. له خپل موبایل څخه یوسف سره خبرې وکړې. هغه ورته ویل چې سبا کور ته درځم او په دې باب در سره خبرې کوم. د مراد او د ښځې په رنګونو کې وینه پیدا شوه. په خوشحالۍ کریم ته د بیا چای راوړلو ست وکړ. کریم له جبه 100 یورو راویستي او مراد ته یې ونیوي. وی ویل حسن علي یو ځل ډاکټر ته بوځه چې ډېر پازاب دی. مراد او ښځې ته یې تر سهاره له خوشحالۍ خوب ورنه رغې. په دې تمه و چې ژر سبا شي او له یوسف سره یې کاته وشي. اوس نو تر کریمه دوی ډېر د یوسف لیدو ته ډېر لیفالو. کریم په پارک کې له یوه افغان سره ناست او خبرې کولې. خپله کیسه یې ورته تېره کړه. هغه ورته وویل وروره ته لیونی چې قاچاقبر ته 3000 یورو ورکوي. راځه دلته یو بل قاچاقبر پیژنم د ځمکې د لارې په 2000 یورو رسوي. کریم ژر وویل چیرې دی ژر یې پته راکړه. بس د ټلیفون نمبر یې راسره دی در به یې کړم. سید رحمان نومیږي ډېر بلا سړی دی. کریم د سید رحمان د ټلیفون نمبر په خپل موبایل کې ثبت کړ. وروسته یې ساعت ته وکتل. ناوخته و. ماښام په رانږدې کېدو و. له ځایه پاڅېد چې شپه د مراد کور ته ورسوي. ماښام چې څنګه د مراد په خونې ورننوت ګوري چې میرمن یې ناسته ده او له ځانه سره ژاړي. مراد د باندې وتی و. کریم ژر ترې پوښتنه وکړه. هغې له ځنډ وروسته وویل وروره شیبه مخکې مراد له یوسف سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. هغه ورته وویل چې 3000 یورو غواړم. اوس حیران یو څنګه وکړو. د مراد ښځې له دې خبرې وروسته د کریم پښو ته ځان غوځار کړ او په چغو شوه. کریم چې رنګ یې سپین وتښتېد ژر ترې لرې شو او په لوړ اواز یې ویل وخورې دا څه کوي پورته شه. خو د مراد ښځې خبرې نه اورېدې او هماغسې رغړېده. هڅه یې کوله چې د خپل زوی حسن علي دپاره ترې خیر وغواړي. کریم په ځواب کې ویل ګوره خورې ته غم مه کوه هر څه به خدای اسانه کړي. زه کوشش کوم چې په هر قیمت وي حسن علي له ځان سره باسم. حسن علي له ځان سره وباسم. د مراد ښځې زړه په دې خبرې تسکین شو. شیبه وروسته مراد هم په خونې راننوت. داسې معلومېدل چې مراد له کسته په دهلیز کې ولاړو څو د سوال په وخت کې د خپلې ښځې ژړا ونه ویني. دوی دا خبره بېګا له ځان سره پته یې لیفه چې کریم ته وزاري کوي. ساعت وروسته یوسف په خونې راننوت. ټول ورته ودرېدل. مراد خو نږدې و چې لاسونه یې ورښکل کړي. شیبه پس کریم یوسف ته وویل یوسف جانه خبره خو داسې ده چې دغه هلک هم باید له ځانه سره وباسم. یوسف وویل سمه ده خو دومره ده چې دا هلک له عمره ډېر خام دی. مراد غږ کړ نه یوسف جانه دا هلک همداسې درته معلومیږي. نام خدای دې وي دا د اور بڅرکی دی. هسې بیا غم مه کوه چې په کریم یې خبره ونیوه. وی ویل ښه نو اوس دا راته ووایه چې دا هلک په څو رسوي. یوسف په چورت کې شو. وروسته یې ویل غټه واړه موږ ته یو شان دي 3000 یورو غواړم. مراد غږ کړ ګوره یوسف جانه خدای خبر که به دومره ولرو. خپله ویني چې سبا بېګا ته حیران یو. دا پیسې خو زه نه اخلم هلته په پاترا کې مې یو انډیوال دی هغې ته یې ورکوم. تا ته خو معلومه ده چې زه د ځمکې کاروبار نه کوم. زما ټول کارونه هوایي دي. پاسپورتونه جوړوم او خلک پرې رسوم. کریم چې ولیدل یوسف له خپلې خبرې نه تیریږي نو وی ویل یوسف جانه چې داسې ده بیا نو زه هم نه غواړم در سره ولاړ شم. مراد او ښځې په دې خبرې سره حق حیران شول. یوسف وویل ولې نه غواړې ولاړ شي؟ ما اوس خپل انډیوال ته ویلي دا کار امکان نه لري. ګوره یوسف جانه دلته ټول قاچاقبران د ځمکې د لارې په یوه کس 2000 یورو اخلي او ته 3000 غواړي. دا خو نشي کېدی. څوک یې بیایي ته ما ته هغه سړی راوښیه. سید رحمان یې بیایي. سید رحمان زه بابا هغه کله د دې کارونو زړه لري. هسې به یې کوم ډن ته ګزار کړي یاست. نو خوښه دی موږ خو غواړو چې له هغه سره ولاړ شو. یوسف چې ولیدل کریم په بله هوا شوی او غواړي سید رحمان سره ولاړ شي غلی شو. د مراد ښځه په ژړا شوه خیر دی وروره ثواب دې کېږي په موږ رحم وکړه. یوسف وویل ښه نو خورې ته هم زما خورې بیا نو چې نه یې لرې زه به یو کار وکړم چې په دې کار کې به له خپلې ګټې تېر شم. مراد چې ولیدل یوسف رضا شو په ژړغوني غږ یې ویل زه خدای خو دې مه خرابوه. مراد ته چې شیر احمد کومې پیسې ورکړې وي له هغې 800 یورو کریم ته ونیوي خو هغې ترې وانخیستې ځکه ده له ځان سره حساب وکړ چې 1000 یورو یې له سراب سره پاتې وي او 1000 هم له جیبه پکې واچولې. حساب برابر شو.
مراد دومره پاتې و چې د کریم پښو ته ولویږي. حیران پاتې و څه وکړي چې د دغه ځوان قدر پرې ادا کړي. د ماخوستن د لمانځه وروسته په جانماز یې لاسونه لپه کړه. له زړه نه یې خدای پاک ته خواست وکړ چې ای خدایه زه خو نه پیسې لرم او نه هم کوم بل امکانات چې د دغه ځوان احسان پرې ادا کړم، خو ته یې د زړه مرادونه ورپوره کړې. وروسته یې کریم ته مخ کړ، وی ویل کریمه خدای پاک ته مې دعا وکړه چې تا دې د خیره سره خپل مقصد ته ورسوي. کریم په مسکا انداز ویل کور دې ودان. کریم په مسکا انداز ویل کور دې ودان مراده، خدای دې د تاسو هم ثواب وکړي. مراد چې لاسونه یې لپه نیولي و سترګې د کوټې چت ته پاتې وې. په لوړ اواز چې کریم یې واوري ویل ای خدایه کریم په خیر سره له دې ملکه وباسي او هلته یې قبول کړي او د خپلې تره لور سره یې ارمانونه پوره کړي. د کریم په دې دعا سره زړه ورېږدېده. مراد زیرو چې د امین غږ ترې واوري، خو کریم له جیبه د سګرټ د رایستلو په پلمه ځان بوخت کړ. په پاترا بندر کې یوسف، کریم او حسن یو بل قاچاقبر ته چې حمید نومېده وسپارل. د کریم په اوږه لاس کېښود او په پوره ډاډ یې ورته وویل چې بس په همدې سبا بل سبا کې دې د خیره سره تا او دا وړوکی زوی دې رسوم، بس غم مه کوه. کریم چې د حمید خبرې واورېدې او له څېرې ورته په خپل کار کې ډاډمن ښکاره شو، زړه ته یې تکیه ورغله او د خوشحالۍ څپه یې په ټول وجود خپره شوه. یوسف له یو څو شېبو وروسته ټولو سره مخه وکړه او لاړ. د پاترا ښار کې د مهاجرینو یو ډیر لوی کمپ و، څه د پاسه 2-3 زره کسان پکې پراته وو. څو له دې ځایه ځانونه لومړی ایټالیا او ورپسې نورو ملکونو ته وباسي. کریم چې حسن علي له لاسه نیولی و، له حمید سره یو رسټورانټ ته پورته شو. د دې هوټل خاوند هم یو افغان و. له کریم سره یې ښه روغبړ وکړ، وروسته یې ډوډۍ ورته راوړه. حسن علي داسې غټې غټې مړۍ وهلې چې کریم وډار شو، په ستوني کې یې بنده نه شي. ورو یې ورته وویل حسنه مړۍ وړه اخله او په قراره یې خوره ښه. هوټلي ته یې غږ کړ یو خوراک بل هم ورته راوړه. حمید یو څو شېبې ناست و. کریم ته یې ویل دلته یو افغان دی، که غواړې شپه د هغې کره ووسې هم کیږي، او که غواړې دلته په دې هوټل کې پاتې شي هم ستا خوښه. کریم ځان سره ویل راځه کور تر هوټل هر څنګه چې شي بیا هم ښه وي. نو حمید ته یې ویل سمه ده. حمید خپل ملګري ته په ټلیفون کې د دې هوټل ادرس ورکړ او ورته ویې ویل چې ژر راشه، چې دوی په همدې خبرو کې و چې یو نری سړی چې سپینه ږیره یې وراننوت. له لرې د حمید په لیدو مسکی شو. حمید ورغږ کړ راځه ګل احمد جانه راځه. ګل احمد که څه هم د 40 په شاوخوا کې به یې عمر و، خو په دې کم کې د 2 کلونو په بهیر کې ږیره په سپینې وړۍ بدله شوې وه. د یو څو خبرو وروسته حمید له ځایه پاڅېد. کریم ته یې ویل چې زه اوس ځمه، سبا به د خیره سره ګورو. وروسته یې ټولو سره مخه وکړه او لاړ. کریم او ګل احمد هم له څه ځنډ وروسته له هوټله راووتل. کریم په لاره کې ګل احمد ته یو څو روپۍ له جبه راویستلې او هغه ته یې ونیولې. څو قدمه به یې نه و اخیستې چې کریم ګل احمد ته سترګې ورفاړولې او وی ویل ګل احمد جانه خوښه دې نه ده چې یو ځل په دې کمپ وګرځو؟ د ګل احمد وچې شونډې په سختۍ سره بیرته شوې او د زړه په زور یې ځان مسکی کړ. وی ویل ولې نه، راځه وګرځو، د مهاجرو ژوند وګورئ. ټول کمپ کې د کوم سړي که کېږدۍ پله نه وه، نورو ټولو له کاغذي کارتنونو څخه وړې وړې خونې جوړې کړې وې او په سر یې پلاستیک پوښلی و چې د باد او باران مخه ونیسي. کریم چې څومره وګرځېد هومره یې د مهاجرو په وضعیت خوا بدېده. اخر یې ګل احمد ته مخ کړ چې یاره له دې نندارې به تیر شو، درځه چې ستا مینې ته ولاړ شو. خو ګل احمد نه غوښتل دوی دومره ژر خپلې کېږدۍ ته بوځي، ځکه تور سر یې په عذابېږي، مجبور او هغې د باندې کیني. کریم یې له څېرې پوهه شو چې ګل احمد کور ته د وخته تلو سره موافق نه دی. نو ژر یې ویل راځئ هغه بل هوټل ته به لاړ شو، د مازدیګر لمونځونه به هم هلته وکړو، ماښام قضا به ستاسو کور ته ولاړ شو. د ګل احمد په رنګ کې وینه وچلېده. شیبه په هوټل کې سره کېناستل او چایونه یې راوغوښتل. حسن علي په زړه کې ډېر خوشحاله و چې په خیر له یونان څخه وځي، او بل کریم ته په دې خوښ و چې هغه ډېره مینه ورکوله. ماښام ټول سره له هوټله وخوځېدل. کله چې د ګل احمد کېږدۍ ته ورنږدې شول، کریم له ځان سره ویل یاره دلته اوسېدل خو ډېر ګران دي. نو ګل احمد ته یې ویل چې حسن علي به له تا سره پرېږدم، زه به په هوټل کې شپه تېره کړم. ګل احمد په خندا ورته ویل څنګه دی چې خوښه وي، مقصد که را سره ووسې مشکل نشته. سیاسر به ټول یوې خونې ته کړو، موږ او تاسو به ټول بلې ته شو. بله خونه دلته نه وینم وسړیه، دلته زما ورور هم اوسي. کریم هماغه هوټل ته چې مخکې پکې چای او ډوډۍ وخوړه وخوځېد.
هوټل ته نږدې و چې جمیلې ورته ټلیفون وکړ او وی ویل کریمه موږ اوس په فرانسې کې یو شاید له یوې هفتې وروسته له دې ځایه جرمني ته حرکت وکړو ژر دې کارونه خلاص کړه چې وخت کم دی کریم په بیړې حمید ته ټلیفون کې ویل چې سبا ته یې د خیره کار ژر تر ژره جوړ کړي هغه ورته د بل سبا وویل د شپې 8 بجې وې مراد کریم ته ټلیفون وکړ او ورته یې ویل چې میرمن یې غواړي له حسن علي سره خبرې وکړي کریم یې په ځواب کې ویل چې حسن مې دلته د یو چا کور ته ولېږه چې په هوټل کې ساړه ونه شي او بل تر هغې چې کار جوړیږي هلته به یې د هغه له ماشومانو سره سات تېروي مراد په دې خبرې سره سر تور کړ او د زړه له تله یې ورته دعا وکړه وروسته یې خپلې مېرمنې ته ورکړ هغې هم ډېرې دعاګانې ورته وکړې او بیا یې د زوی سپارښتنه پرې وکړه د شپې 11 بجې وې چې ګل احمد زنګ ووهه کریم ته یې په غوسې وویل وروره د ماشوم خو د خارشتک مرض لري دلته به زموږ ټول ماشومان پرې ونیسي کریم ټلیفون غوږ ته نږدې کړ د حسن علي د ژړا غږ یې واورېد ژر یې ویل چې حسن علي ته ټلیفون ورکړه حسن علي په ژړا ویل اکا ټول بدن مې بخار کوي ډېر په عذاب یم ګل احمد ته یې ټلیفون ورکړ ګل احمد غږ کړ هلو غږ دې اورم وایه ګوره وروره هغه یو عادي مرض دی تاسو نه نیسي ډېر که په عذاب یاستئ سبا یې بیرته درنه راولم وروره ته خبر نه یې دا داسې مرض ده چې سړی ترې په اسانۍ نه جوړیږي پر اوسه کال یې زموږ ماشومان نیولي وو د دنیا پیسې مو پرې ولګېدې چې ایله جوړ شول کریم د ګل احمد په دې خبرې ډېر خفه شو د چایو ګیلاس ته یې لاس کړ چې یو غړپ وکړي دا وخت د ده پښو هم خارخ وکړ ژر یې وګروه خارخت یې نور هم زیات شو شیبه وروسته یې ولیدل چې له ډېرو ګرولو یې د پوستکي څخه وینه راووته زړه یې ولوېد له ځانه سره یې ویل خدای خیر لکه چې زه هم له حسن علي څخه ونیولم وروسته یې په مټو بخار راوخت شیبه په شیبه یې خارخ د بدن نورو برخو ته وغځېد یخې اوبه یې راواخیستې او په بخارونو یې واچولې یو څه د کرارۍ احساس یې وکړ شیبه بس بیرته یې د بدن خارخ شروع شو اړخ په اړخه اوښته کله به په دې ځای کېناست او بیا به بیرته په ځای کې وغځېد د شپې 2 بجې شوې خوب ورنه رغې د سهار 5 بجې وې نوې سترګې سره ورغلې وې چې بهر څخه یې په لاډ سپیکرونو کې غږونه واورېدل په وارخطایي را ولاړ شو بیا یې ځان سره وویل زنو خلک دې خبرې کوي زما یې پیڅه شیبه وروسته د خلکو شور ماشور شو کریم چې ټوله شپه یې په ویښه تېره کړې وه د خلکو د شور ماشور په کیسه کې نه شو بیرته څملاست دا وخت د بدن خارخت قرار شوی و چې د هوټل د یوه دیوال غچاره یې واورېد څو یې شور خوړ ګوري چې له دیوال څخه څو غټ اوسپنیز غاښونه راووتل شیبه پس د خونې چت پرې رانسکور شو په ډېرې سختۍ ځان د باندې راویست ګوري چې بهر د خلکو شور ماشور دی او یو شمېر خلک په بلدوزرونو د خلکو کورونه ورانوي پولیسانو سره د وسپنو ډنډې وې په خلکو یې وارونه کول خو خلکو کوشش کوي چې د بلډوزرونو مخه ونیسي ځینو یې له پولیسانو سره لاس او ګریوان شول شیبه پس د پولیسو لخوا په کم باندې اور بل شو د خلکو له کاغذونو او پلاستیکونو څخه جوړو شوو خونو څخه لمبې او لوګي پورته شول او په کوم هوټل کې چې څو شیبې مخکې پروت وو هغه ټول نړول شوی وو لمبې ترې پورته کېدې د پاترا په کم سم دوزخ جوړو خلکو چغې او بغارې وهلې کریم د ګل احمد د کور په لوري وزغاستل د هغه کور هم سوځېدلی و حسن علي چې لاس یې سوځېدلی او په چغو یې دې خوا او هغه خوا ته کتل د لوګیو په منځ کې ترې لار ورکه وه د کریم په لیدو یې رامنډه کړه اکا د ګل احمد اکا کور ته یې هم اور واچوه زه ویده وم د اور د لمبو په سوي راویښ شوم کریم په غېږ کې ونیو او ډاډ یې ورکړ وروسته یې وغوښتل چې سمندر غاړې ته وتښتي چې په ګل احمد یې سترګې ولګېدې ګل احمد په خپلې یوې سترګې لاس ایښی و او نارې وهلې کریم ژر ور وځغاستل ګل احمد پولیسو ته لاس اچولی و چې د کور له سوځولو څخه یې ډډه وکړي هغه یې په وسپنه وهلی و او وسپنه یې ښې سترګې ته برابره شوې وه او بوټه یې ترې رایستلې وه دې کم ته خلک ځکه خوشحاله و چې په نږدې ورځو کې د اروپایي اتحادیې ژمنه کړې وه چې دې خلکو سره به کومک او مرسته کوي او د اوسېدو سم ځایونه به ورته برابروي خو د یونان د امنیت د وزیر په امر سره په یوه شپه کې په بل مخ واړول شو که څه هم پولیسانو په لوډ سپیکرونو کې په خلکو غږ کړی و چې له خیمو او خونو څخه راووځي خو خلک ځکه راونه وتل چې د اوسېدو دپاره یې بل ځای نه و پولیسو هم ویلي و که څوک موږ سره مقاومت وکړي مرګونې سزا به وویني او هماغسې هم وشول ځینو کسانو هڅه کوله چې په خپلو خونو بل شوی
اور وژني، خو پولیسو پرې اوښکې بهونکي ګاز وکاروه څو له دې کاره لاس واخلي. په سبایي پولیسانو مطبوعاتو ته وویل چې موږ غوښتل یوازې د دویو کورونه په بلډوزرونو وران کړو، خو مهاجرو خپلو کورونو ته خپله اور واچوه.